ګروپ ورو ده تا هم پکې راوله که نه شیرو ده دا دا ملګري را نن ته راغلي فیسبوک نه کوم صفحې نه صحیح ده نظام ملګرو ته بل څه کېږي د صفحې ملګري ډېر دي دا ملګرو ته سره کم کېږي هغه په هغه کې کېږي په فیسبوک کې کېږي ملګرو ته صفحې که نه ویډیو شروع ده بعضې ملګري راغله دا که نه هغه نو ملګري باید دا ویډیو شیر کړي چې 11 نفره راغله 12 دغلته ښکاري هغه ده سترګه ویني 12 نفره یې ویني دا ویډیو ها د ګروپ تیز که ورو ده پروګرام شروع دی چې داسې صحیح ده انشاءالله السلام علیکم ورجان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت دې محمد الله ته هم پکې لږ وخت ورکوه محمد الله څنګه قاسم منصور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام قاسم منصور وروره جوړ کړې نو دوستان دې دا ویډیو شیر کړي چې لږ خلکو ته ورسېږي اکثره ملګري دا تمنا کوي چې خوش نصیبه چې دا باید موږ وګورو مختار مهاجر ماشاءالله حفظکم الله مننه وروره عبدالجلیل ثاقب له روداتو څخه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته محمد طارق خان وا میران خدای مو مستیمه راولامین مننه وروره خوشحاله اوسئ دا په کور راوړه داسې یو د پکول ورته په سر کې چې لږ انقلابي ښکاره شي عبدالجلیل صاحب خو بانډار درته غواړم نو جلیل صاحب ته نه یې که نه ډېره مزه به یې کړې وه وایي د ماشوم ته سلام وایو محمد طارق خان مننه وروره بچی مې د بچی سلام ورته وکړه ماما درته سلام کوي مهندین ریحان خوش نصیب صاحب سلامونه قبول که وعلیکم السلام ورحمت الله ته دا بیا راکته که څوک دی معیندین ریحان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسې هم زموږ سلامونه قبول کړئ نو ملګري پیغامونه ډېر زیات دي ملګرو که د چا پیغام پاتې کېدو خفه کېږئ به نه قاسم منصور له دوبۍ څخه دعاګانې راته کوئ مننه وروره آباد اوسئ الله دې ستاسې مدد وکړي واوا ګلانو سلامونه دا ماشوم ته زما سلام کوه دا ماشوم لږ دي ملګرو ته وښیه د ماشوم نه سایل مچک ورسړه سترګک وکړه سترګک هم مینهوالو ته سترګک وکړه سترګه وکړه نو دوستانو شوخي دې معافي ماشومان خو تاسو نور احمد احمدي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ملنګ اشنا سلامونه قبول کړئ مننه وروره وعلیکم السلام ورحمت الله کمنټونه زیات شروع دي کوم کمنټ پاتې ملګرو دا ویډیو در سره شیر کړئ ښه چې اکثره خلک زموږ د لیدو تمنا کوي چې دا هیله او ارزوی پوره شي انشاءالله خوش نصیب را سره میلمه ده شیرونه ورته وایي هغه به زه خپلې صفحې ته هم راولم دا ویډیو چې لږ مینهوال موږ نه هم زیاتې غوښتنې کوي ولی الله همت وعلیکم السلام ورحمت الله جرار او رکزه وعلیکم السلام اکرام الله مکرم خیخ ولا شیر راته ډالۍ که یار مننه انشاءالله هغه بیا درولېږو هغه درولېږو خو هغه د لایف ویډیو شیر نه دی هغه د سټوډیو شیر دی سیده ملګريه نو دلته به خوند ونه کړي هر ځای خپل قوانین لري خپل یو نجیب الله سعیدي ماشاءالله وروره مننه
وقار افغان سلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالجلیل ثاقب ماشوم دی الله درته ستر کوي الله دې نیک عمله لوی کړي. امین امین. شعر ووایه فدا صاحب. الله دې په شریعت شعر ووایه فدا صاحب. شعر به ووایو انشاءالله. شعر به ووایو. زه به یې وایم فدا صاحب هم تاسو ته یو ښه شعر ډالۍ کوي. عزت الله حماد سلامونه. ښه ساعت مو تېر ده. مننه. بس ته هم ساعت را سره تېر ده یار. عزت الله همت دلته موږ سره تر څنګ ناست دی. تل کړه پروازونه سلامونه او نیکې مې قبولې کوي. زمزمه شروع کړه انشاءالله. شروع کوو وروره انشاءالله. ملګري راسي. ته ورېږه دا ویډیو ما ته هم راغله زه به هم شیر کړم. نو دوستانو تاسې هم شیر کوئ دا زه اوس څنګه شیر کړم. هلته ملګرو سره بوخت اوسه در سره تنګ نه شي. کش نصیب صاحب ستا نمبر را واستوه انشاءالله. دعا بستو انشاءالله. نمبر به هم در واستو انشاءالله. ته لږ جرار او رکزای شکر ده چې مونږ نامه دی واخیسته. قربان شم ګرانه بیخي ورکې. مننه وروره. بس وروره تاسې زموږ په زړونو کې ځای لرئ مشکل نشته. وروره یو ترانم په کار دی عبدالجلیل ثاقب. عبدالجلیل ثاقب وروره لږ صبر کوه انشاءالله. ترانم به وسي یو نه دوه درې به درته وکړي انشاءالله. دوه درې ترانمونه به درته وکړو. قاسم منصور ما ته خوب راځي شعر شروع کړه. لا خو وختي ده یار. لا خو تر اوسه یې پابجي ګیم ولا هم ویښ دي. هغه هلته ناست دی. هغه اوس پوجي ګیمونه پرېښودل د خوشنصیب لپاره. پوست تیار ناست ترنم لپاره. چا پیاله واړوله څوک چې شي کې ترنم ته ناست وایي. زر ترنم شو. موږ ورته لږ صبر وکړئ. او دوستانو فدا صاحب هم د پاکستان نه نوی راغلی دی. نو د وطن هوا ډېره ښه ورباندې لګېدلې. ته دا کمنټونه وګوره ملګري څه وایي. حاجي صاحب حاجي شعیب او شعیب مننه. ته هم ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. نصیب صاحب ستا نمبر راوسته. نمبر به در واستو. وحید الله مخلص. زه یاست له کابله یار. له کابل څخه. نورجان کوم ځای دی؟ کابل دی وروره. کابل احسان الله تاثیر مزې دي او ستاسو پکې شپې دي یاره. ته مو راځه که نه اوس دغه مزو ته خو ته مو راسه راځې راتلی سې راوخېږه راشه ځه. احرار میوند مولوي صاحب بهار جوړ تکړه په خیر ښه خو یې ښه جوړې. خوشنصیب صاحب ته ځانګړی سلام. السلام د کابل څخه ځانګړي سلامونه. او زمونږ محمد الله هم تاسو ته سلامونه کوي. محمد الله مولوي صاحب تا جای پکې کم ده. مولوي صاحب احرار لږ د دې ملګرو نومونه اخله چې خوشحالېږي. سمیع الله خان السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام وروره. وحید الله مخلص ځان را معرفي کوي. نو بس چا خبر زه بسم الله فدا یم او دا خوش نصیب د بوی سه ترنم بلبل. حسن الله بیان وردګ سلام څنګه یې؟ وعلیکم السلام وروره. ښه شکر خپله ښه یې؟ د انګلیس سره موږ داسې خاص بلد نه یو. بعضې ملګرو نومونه غلطېږي بخښنې کوئ. دا خو اکثره نومونه په انګلیش کې دي. عبدالغفار نورزی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جرار او رکسې ښه اتل سنګري خوږیاړي. اتل سنګري خوږیاړي لکه چې بېرته پیغام لري که یا خو به را رسېدلي. قاري عبدالقاسم په ژوند کې مبارکات شامل تاسو سره. احمد شاه بشارت توخی وعلیکم السلام ورحمت الله. تل سنګري نو پیغام دې نه دی را رسېدلی.
وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تقریبا شپږ ځلې سلام کړی، شپږ ځلې مې جواب درکړ. چا کړی ده؟ ویاړم چې افغان یم. روزای مې ده. زمونږ والد صاحب دی، ویاړم چې افغان یم. دا ولې موږ تر ځای ویاړ چې غني موږ تر ځای ده. حاجي نسیم مدني ده پوه شې. مسافر شعر دې ورته ویلی دغه ده. خلک ترنم غوښتنه کوي. ایډي ده اتل څنګه دي چېرته یې کادي هم مزه کش چې ځم در سره وای مزې کوئ مزې بس ته دې ډوډۍ وخوره راخېزه تي. دا یو ملګری درته وي پیدا صاحب چې دا کیمره باندې ګوته مه وهه. کومه ده؟ دا ګوره لنګي ماما د ځوانانو ولا بس خلکو کمنټونه ګوره که نه بیا به خلک خفه یي که نه خلک پاتې سي. دا مبارکه کواره دې لږ ورته وښیه نه ښکاري ورته. دوستان د ویډیو د سره شیر کوي. ویډیو ضروري ده باید شیر شي. اکرام الله مکرم دا ملګری زیات پیغامونه کوي کومه دی نور ملګري راښکاره یې که پیدا نور ملګري هم شته دی د پیدا صاحب محترم ورونه دي قریبان دي فیوازان دي. نمبر راواستوه د یو ملګری وایي نمبر راواستوه بیا پیکیج ختمېږي. نمبر به انشاءالله در واستو پیکیج پیسې به وروره موږ درته ولیږو بېغمه شه دومره نه دي. وعلیکم ترنم ورته شروع کړو. عبدالرحمن حنفي د پاکستان نه یو سلام قبول کړو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. کمنټونه زیات دي ملګرو خفه نه سئ که چا کمنټونه باد ځي ترنم غوښتنه خلک کوي انشاءالله کېږي. نصیب الله وایي چې یو نظم غواړم نو دا نو د دې ځای خبرې نه دي. دا بیا په شخصي کې ماته پیغام پرېږدئ او په دې رابطه بیا شخصي غږي وو. هدایت الله افغان وعلیکم السلام مخلص مې دی. څنګه یې ملګرو مننه تاسو ښه یې. ویاړم چې افغان یم مزې کوئ مزې بس خدای دې تا هم نصیب په مزو کې کړي. فدا حستی وایي فدا حستی نو دا خیم خیلی کلی ده فدا حستی. وعلیکم السلام ورحمت الله. تنها پښتون فدا خوستا خو ایمان ډیوال ده وسړی خوستی خوستی ده خوستان خو ایمان ډیوال دي. سړی مې اول چې زه یم ملازم دوستانو بس یو ملګری نه غږو زنګ راووایي ته وکې کو چاته زنګ پکې وي او که نه موږ خو نه پوهېږو په یاره دغه لایف کې هغه سم نشته کې توکلي برابره شوه. ته ترنم ورته وکړه خلک یې ترنم زیاته غوښتنه کوي. نو ترنم خو موږ ځان نه دی بس دې چمتي ورته شعر وکړه خلکو غوښتنه ده. ملګرو کمنټونه به وروسته وایي نظم ته خو کېدی نظم ته خو کېدی انشاءالله. دا چې ته ما سره ناست یې تا سره مېلمه یم او نو اول حق ستا دی چې ستا شعر ووایم هغه چې تا د کراچۍ نه رالېږلی و نو دوستان دې ورته غوږ شي په دې هیله چې خوښې شي. بس غوږ شئ دوستانه دغسې ټینګ ونیسه ته د شعر مطلب داسې ده سرنامه چې وایي په مینه کې دې خوند ده په ایمان رسول الله او بې مثله ښایسته یې قدردان رسول الله. وړکې خو نه در کوم وړکې به ما سره وي زه به زمزمه کومه موبایل به لږ رانږدې نه دی لرې هماغه جسي دی هغه جسي ده په مینه کې دې خوند په ایمان رسول الله بې مثله ښایسته قدردان رسول الله بې مثله ښایسته قدردان رسول الله په مینه کې دې خوند په ایمان رسول الله
بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله دلوړ مقام خاوندی رحمتا للعالمین دلوړ مقام خاوندی رحمت للعالمین ستایال پاک الله قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله ستایال پاک الله په قرآن رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله دا ظلم ټغر ټول شو لو چې راغللی دنیا ته دا ظلم ټغر ټول شو لو چې راغللی دنیا ته روخان ستا پراتلو شلو جهان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله په مینه کې دی خوند په ایمان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله پټولو انبیاءو کې بهتر محمد پټولو انبیاءو کې بهتر محمد الله درکړی تعالی را لوی شان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله دستا یما غلام زه بسم الله فدا جانانا دستا یما غلام زه بسم الله فدا جانانا زړګی می جانان می قربان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله په مینه کې دی خوند په ایمان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بی مثل خیسته قدردان رسول الله بس فدا سی الله دې اجرونه درکړي مننه خوشنصیبه نظم دی ویلو نعت شریف مننه نو کمنټونه ګوره کنه تا خو بیخي ځان غلی کړی منټونه والا اوس ګوري هغه کوشنۍ خلک د خوب ورځي بس یاره خوب ورځي نو ناسته ده ته نن ویلې چې موږ سره به کینې داسې دا خو دې چا خبر د دې مالګه ده پوه سې مالګه دا زموږ د مجلس مالګه ده ښه نو حرار مې کله راغلی بهار مولوي صاحب والا دا یو هفته کېږي راغلی یم پوه شوې نو د ملګرو نومونه لږ لږ اخله چې خوشحالېږي مینهوال دي موږ هم ورسره مینه لرو هلته زر زر تېرېږي حامیان رحیمی سلام علیکم خوشنصیبه د واتساپ نمبر راولېږه انشاءالله درو به لېږي انشاءالله درو به لېږي
سلامونه خوش نصیب ته زما له طرف نه عزت وعلیکم الله. السلام دا څوک دی زیاتره خط باندې نه وي چې دي بل لکه مې انګلیش لیکلی دی اکرام الله مکرم زه خو اوس پاکستان کې یم جمشید بدري سلامونه ماشاءالله ډېر ښایسته مننه وروره مننه وروره الله مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ عبدالله نظري چې تاسو سره پرلک پاتې کېږو همغومره خوند یې لا زیاتېږي السلام علیکم ورحمت الله عبدالله جنابان نظري محمد کدو صاحبان. قرلق دی که چې شی دی ګرانه زر کوئ څنګه چل دی لکه چې خوب درغلی بشارت الله زما سلام هم ومنئ پیکیج مې ختم شو مننه سلام دی کابل ضرور پیکیج مې ختم شو سلمان پاچا یو زمزمه وکړئ وروره ومکړئ یو زمزمه انشاءالله بل دم په تمه یوه به اوسه بل هم کوو له خیره دا مې د کېږي ویښ شه ویښ شه خوب مه کوه خوب کې تاوانونه دي په ګاڼو د خدای تعالی نه ولې دې ما په مې نه ګورئ ومکته ته د خوږیاړو دا تیریږي که نه یاره د خوږیاړیوال خو ګوره مه خفه کوه دا زما قومین دي خوږیاڼی صاحب وایي په ماشوم ذکر شروع کړي افغان تعلیم مزیم وکړو ذکر شو د دې ذکر ویډیو ورولېږه پاکستان اکرام الله مکرم نو مکرم صاحب الله دې ژوندی لره پیغامونه دې ډېر راځي عزت الله عربي او ګیلامن مسافر ګیلامن تا ته چپ ښکاري عزت الله عربي په خلاص سټیج کومه تا ته په چپ ښکاري ځکه دا اوس ښی لاس دا ده ښي لاس دی تا ملګرو ته دلته چې په تاسو چپ ته ښکاري درځي چپ لاس ښکاري زه اوس ښی لاس نه ځم موږ وردا مو ښی لاس ته تاسو ته په چپ ښکاري یار چې بیرته خپل هم د خپل ځان ګورو نو ښي لاس موږ ته چپ ښکاري چپ لاس ښي ښکاري خو خیر بخښنه کوئ نو داسې ښکاري لکه دا اوس ګوره ښی لاس ته داسې ښکاري لکه چپ لاس ته سړي جي کړی سوشل میډیا ده دا لایف ویډیو ده یار زنګ شه یو وایي زنګ شه زنګ سیستم به پکې وي وروره ولا که ملګري خوشي طلب نه هغه کوي پرېږده هغه د نسته خوش هغه د شاعر حقیار صاحب وایي خوش نصیب یار ستا د ولا د افغانستان زنګ سیستم باندې نه پیګم یار نو وروره نمبر به بند وي بلکل خلاصوم یې مشکل نشته دلته درسونو سره مصروفه یو عباس مجاهد بس مجاهد بدی کړ په ماشوم اتل څنګه خو غاڼې په ماشوم ذکر شروع کړ ماشوم د خوب غل ذکر نه کوي محمد الله ذکر کوي ذکر به سترګه کرتو ہے هغه ته وی یو مچکه مور سره ښه صحیح یو بل ور سره یو بل مچکه سره بله عباس مجاهد ته جواب ورکړه عباس مجاهد ویډیو ستا نمبر غواړم شخصي ترانې راته ووایه وروره ما خو تاسو ته مخکې پیغام پرېښود چې دغه ترانوم په اړه چې تاسو یې وغواړئ چې سټوډیو کې رشید شاهین السلام علیکم ورور جانه زما نوم تو واخله بس مننه ورور نوم دې واخیستل سو څه وایي رشید شاهین یم السلام علیکم ورور جانه زما نوم ته واخله رشید شاهین واتساپ شمیره رشید شاهین واتساپ شمیره نور خپله پوهېږي نور نه خپله پوهېږم وروره خو خیر ته اشاره بس زما دا شعر پکې ووایه د ژوند په لارو کې دمه مې نه وه دا وبه وایم وروره همدغه یوه سرنامه دې رالیږلې ده همدغه به ووایم ته یې لږ راواړوه چې تم خوشحاله شي د ژوند په لارو کې دمه مې نه وه زه چې شاهد شوم جنازه مې نه وه د ژوند په لارو کې دمه مې نه وه زه چې شاهد شوم جنازه مې نه وه نو دومره در رالیږلي بس درته ومو ویلې یار کمنټونه زیات دي ملګرو خفه نه سه چې چا کمنټ ووایم بس چا سه مخته راځي بس نوم یې خلم انشاءالله وړوکي باندې بدرګه وکړئ وړوکي خبرې نه شي کولی بدرګه څنګه به وکړو یار یو ملګری کوونه غږونه ملګرو ته سره کوم زی ولا که زه بېګم ملګري د دغه ځای نه غږول کېږي ښه فکر کومه دا ګوره یو خوږ ملګری پکې وګوره
چې موږ سره بلد دي ټول خواږه دي یو به معلوم کې یو به دا دا دې ملګري زمونږ په لیان پوهېږي یو به دا مراد لالا ته زنګ ووایو قاری صاحب وایي مولا لالا ته زنګ ووایو نصیب لالا دا خو به ستا زوی نه وي نه دا د بسم الله فدا صاحب زوی دی دا چې ګورئ دا زنګ کیږي که نه د معلومات به یو وارې وکړو زنګ کیږي که نه موږ تر اوسه الله پاک په دې نعمت باندې نه یو نازولی یاره زنګ نه کیږي مراد ته مې زنګ ووایو هغه ته زنګ نه کیږي هغه لږ ګوره کمنټونه ګوره ملګري خفه نه شي سلام منټونه ډېر زر زر راوړي ګیلامن مسافر سلام حکمت الله بسم الله جان جواب راکړه وعلیکم سلام وروره کمنټونه نه ښکاري ډېر زر زر کېږي چې یو کمنټ وایم بس پنځه شپږ تېر سوي ښه د فدا صاحب دغه والا دا موبایل والا هغې کې صرف دا به دلته دا کېږي مخ ته سیده که دغه کې ته بېرته کمنټ هم راګرځولی شي هغې کې نه راګرځول کېږي ښه نو لال محمد شاعر حقیار صاحب دی واجب مستغفر زما شعر مستغفر صاحب ستا شعر هم وویلو ته لکه چې وانه اورېدو دا خو ولا پیغامونه اصل څنګه ګڼئ ماشاءالله دا خو ډېر وران دی دا ماشوم دا خو ډېر خطرناک ماشوم دی ګوره دا ماشوم نه دی دا بلکې نیمایي په ځمکه کې دی دا ډېر شرارتي دی عمر روحاني دوستانو وعلیکم سلام وعلیکم سلام نړۍ سلامونه تاسې ته ډېرې سلامونه سلامونه د زړه سره سلامونه ولې نه ښکاري جانه خوږ دلبره سلامونه دا د یار یو مینهوال ته بېلابېل ډالۍ وي مسافر سلامونه مسافر ته هم وایه یار سلامونه د زړه سره سلامونه کله رابشي وطن ته مسافره سلامونه مسافره سلامونه مسافرو ستاسې د الله مدد وکړي واقعیت چې مسافري موږ هم تېره کړې مسافري ډېر ګران کار دی امرالله محمدي ملګري لیکلي دي چې د پاکستان غوغا مه کوئ نه امرالله محمدی ویلی طالب نوکر پاکستان زنی ایران هجرت بکش برادر جنگ میکنی برادر ما خود از افغانستان هستم پاندی کابل کې امی کابل زندگی میکنم خودم افغان هستم بحر سر افغانستان بحر میکنم شکر مسلمان هستم تو که نظریه بد داری یعنی نظریه خودت هست فدا صاحب سر ما پیدای افغانستان سر ما پیدای افغان سر ما پیدای هر مسلمان فدا صاحب خبره ته کوم دغه خلک چې دا خبرې کوي دا نه د دین دی او نه د سادین دی دې خلکو ته نه د دین نه ګټه اخیستل کېږي او نه د وطن دا خپله دغه خلک دي یار دا نو ټیر او ټوپ خلک دي دې خلکو پسې مه ګرځه دوی دې خبرو ته وزګار دي موږ خو دې خبرو ته وخت نه لرو پاکه چې ووایم موږ دې امرالله محمدی امی بیا که امو تر سر وطن پیداست یعنی امی خدا بسته میکنم جگه خدا بسته میکنم تم خود جگر خدا بسته کن بیا که دخمن افغانستان کس هست یعنی روی بوری کرش جنگ کنم ما خویش پیش نمیام دخمن افغانستان کار جای باشه خدا تباهش کنه امرالله محمدی ته چې دا خبره کوي چې یاره نوکر پاکستان او نوکر ایران دا ته په کوم دلیل دا خبره کوي دا خو دا تبلیغات تاسې وشرموله په تحقیق نه کوئ بې تحقیقه لګیا استئ او تبلیغات مو وشرمول لږ فکر کوئ لږ سوچ کوئ چې موږ څه وایو د کس په اړه لږ پلټنه کوئ همدغه وجه ده چې زموږ په وطن کې بې ځایه ټاپې لګول کېږي بې ځایه خبرې کېږي تحقیق نشته دی پلټنه نشته دی بس یو نوم درکوي نور ملګري خفه کېږي دا نور ملګري خفه کېږي ملګري تاسې د خفه نه شئ حالانکې خبره سیده چې دا خبره موږ په موږ ځکه بده ولګېده چې موږ د همدغې افغانستان په دې کابل جان کې ناست یو نو موږ ته ولې یو څوک وایي چې تاسې د پاکستان نوکران خفه نه شئ ملګرو بس لږ تیز لاړو
نو چې داسې اودس خلکو پسې مه ګرځه، خپل کار به کوي، دا وزګار دي. طالب نوکر پاکستان، هغې سره زمونږ کار نشته وروره. طالب څوک دی او مونږ څوک یو؟ مونږ نو زه تر اوسه پورې طالب العلم یم، فدا صاحب په خپل هم طالب العلم دی. د هغه کیسې وروسته د خبرې نور خلکو کمنټونه خفه کېږي دغو. هو نو مونږ تر اوسه پورې په هېڅ کې عبدالقدیم افغان صاحب ماشاءالله زمریانو ډېر ښه مننه وروره. خوش نصیب صاحب دی، حکمت غیرت پکتیاوال سلام سلام. نو حکمت الله سنګري صاحب پیغام مې درته لږ وکتو، ولاړې تېر شو. مونږ خو دومره مهارت هم نه لرو په لایو ویډیو کې چې بېرته ستا د پیغام را وګرځو، خفه نه شي. ورک یې که مکلان دي. هو بلکل، بس الله دې ورته سالم عقل ورکړي، سالم فکر دې الله ورکړي، او الله دې نیمګړتیاوې پوره کړي. هغه هم زمونږ ورور دی، شاید پوه شوی نه وي. افغانستان باره کې یو څه ووایه. د افغانستان باره کې ما سره خو فی الحال حکیم نشته. حقانی، کشتن ملت افغانستان چی است؟ آیا شما این جنایت را انجام میدهید؟ هر چا د مسلمان افغانستان سلام دې زه ده کوم یو؟ هغه دی خوښ دې کوي ایران دې کوي، خیر دې خوښ دې کوي ایران دې کوي. آباد بشي زخمی زخمی ایران افغانستان. دا ته سرچ کې ورکه. جلیل ثاقب صاحب هم ویلی دی او اسامه ماشوم اسامه شیرزاد هم ویلی دی. نو واقعیت چې دواړو یو تر بله ښایسته ویلی دی. عبدالجلیل ثاقب سره خو جاوید احمدزیم بدرګه کړې ده. آباد بشي زخمی زخمی ایران افغانستان، هشام زرکاوي شعر دی. واقعیت چې زما خوښ شوی دی. ترنمونه مې ورته خوښ شوي او اشعار مې ورته خوښ شوي. ښکلی شعر دی، که چېرته راواوړي. آباد بشي زخمی زخمی ایران افغانستان، دا هلته به ولیکل شي. ښه، آباد بشي زخمی. دوستان مونږ کوشش کوو چې شعر را پیدا کړو. مونږ خو تیاری نه وکړه، نو یو دم کېناستو چې داسې ویلې یو لایو ویډیو کوو. ما ویل مې ته صحیح ده، نو ویده نه شئ محمدالله. هلته ګورئ، هلته ګوره کاکا عبدالقیوم افغان صاحب، ماشاءالله زمریانو. سلامونه، وعلیکم سلامونه. میر صاحب جان تڼیوال او رضوان الله، وعلیکم سلام ورحمت الله. حکیم حقیار او نور خان درویش، ټولې ته سلامونه. وعلیکم سلام. امرالله محمدي. زرزمه ورته وایه. څنګه؟ سترګې زرزمه ورته وایه. سترګې زمزمه نه لږه. دوستانو دا دوه زمزمې دي. یو ماشوم اسامه شیرزاد ویلې ده، یو به درته د هغه په طرز ووایم. وړکۍ داسې یو منټ نیم منټ سروکي دي. د اسامه شیرزاد طرز به هم درته وکړم او د عبدالجلیل ثاقب او جاوید احمدزي طرز به هم درته وکړم. الله دې وکړي چې ستاسې خوښ شي. راځم د ماشوم اسامه شیرزاد هغه چې په کوم طرز ویلی دی هغه به هم درته وکړم. آباد بشي زخمی زخمی ویران افغانستانا، بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا. آباد بشي زخمی زخمی ویران افغانستانا، بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا، بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانا. او جلیل ثاقب او جاوید احمدزي چې کوم طرز کړی په هغه طرز به هم درته وایم. ځکه ملګرو چې مونږ تیاری نه دی کړی د شعرونو. دا یو چا خبره وایي صرف غولول کوو. نو دا د جاوید احمدزي او جلیل ثاقب په طرز به هم درته وایم. آباد بشي زخمی زخمی ایران افغانستان، بیا دې جوړوم
بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد بشي زخمي زخمي وران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان یو بل ویډیو بیا شروع کړل تا ملګری پکې ویل دی خوش نصیب پکې کوم یو دی فدا صاحب دا خوش نصیب ورته معرفي کړ خوش نصیب دا غيو ده او دا فدا صاحب دی دا چې تاسو ته ښکاري دا اوږدې څړې دي نري زلفان یک سوال جواب یې دی کته وروره دا د سوالونو زیان نه دی تېرېږه ته دا لرې کوه دا د سوال زیان نه دی موږ تاسو ته اوزګار نه یو وروره هغه ملګري چې موږ سره مینه لري موږ ورسره امرالله محمدي ته وروره بل نور ملګرو ته نه و د امرالله محمدي په نوم یو نفر ده امرالله محمدي دی وروره بېځایه غږېږي بس خفه نه شئ موږ دا ښیو چې زړه یې تنګ ده اوس یې زړه بلاس په موږ باسي پرېږه دی نو ستاسې نوم اصلي خوش نصیب دی په ډېر مهرباني جواب راکړی حکمت الله سنګري یم نوم مې واخلی حکمت الله سنګري نو فدا صاحب دا موبایل مه غورځوه مړه موبایل سره دې نوره ورانه ده یو شعر به ما مدد یو بل لایف بیا راسته څنګه یو دانه شعر بله هم ورته وایم احسان الله سین صاحب ویلی دی هغه چې لږ د ملګري را ډېر شي د ملګري دا ویډیو شیر کړي داسې یوه کړۍ ده ستاسې نوم اصلي خوش نصیب دی ورور هغه به بیا بېل باس دی په هغې به بیا سره غږېږو محمد نسیم د مسافر بل وطن ته درومي مستغفر تله کړي بل کوي بل مسافر بل وطن ته درومي هغه نو مسافر بل وطن ته درومي هغه هم د مستغفر صاحب شعر دی بلې هو کس دې نه دی غلط کړی موبایل سم ملګري وایي موبایل سم ونیسه فداسې ماشاءالله ماشاءالله دلته اوس د کمنټونو سره کوم یا د مخې زیات د بخیر ته ورسو کمنټونه ته بیا وایو نو ملګري دې نه خپه کېږي سلام لایف مبارک دی کې خلکو غوښتنه کړې وه لایف مو راوسته حافظه صاحب زه دغه ملګرو ته وټساپ نمبر پرېږدم دوستانې زه اوس د خپل آی ډي نه دلته تاسو ته نمبر پرېږدم ښه بس په دې هیله زما آی ډي هم در سره واخلئ چا سره نه وي زما سره چا کار وي دوستانو دا دی بل د وټساپ نمبر ماته راولېږئ درلېږي ستا په انتظار ته مسېج ولې نه ګورې ګورې وروره یار دلته کمنټونه بیخي زیات کېږي نو دوستانو یوه خبره ضروري خبره چې ملګري وایي چې دا خوشنصیب مسنجر نه ګورئ دوستان زما مسنجر نشته کله کله میاشت کې یو ځل مسنجر زما ضرورت شي ورته فعال کړم نور زما کار ټول د وټساپ سره وي آی ډي نه کوم ضروري شیان شیر کوم صفحه کې آی ډي ما هغې دپاره زه صرف فیسبوک کې استعمالوم او په مسنجر ما سره نشته مسنجر نو ملګري دي شمالي ملا اخیر السلام علیکم وعلیکم السلام وروره دوستانو دغه ما تاسو ته شمېره نشر کړه تاسې به لیدلې وي دغه شمېره چې نشر قربان شم ماشاءالله ښایسته اوازونه لري مننه وروره نور دا ستاسې نیک نظر دی دا ستاسو نظرونه شاهد ملنګ خپل واتساپ نمبر ونیشه شاهد ملنګ سلامونه تاسو دواړو ته مننه وروره شوکت السلام علیکم وعلیکم السلام شوکت فکر کوم دا مسافر دی تیری تصویر سره ورکړی دی یاره دغه شی وره مسروره کوم کاری شیر محمد یاره جوړې ښې او غتېږي بارالي اوسې ګلانو مننه کاری شیر محمد وروره جان ال ماشاءالله په دې معنا موږ نه پوهېږو جان خو جان ستا په انتظار ښه مننه شمالي ملاخل السلام علیکم السلام وروره په مات وجود به دام فکر کوم زمزمه غواړي په مات وجود به زه د کوم غم په مات وجود به زه د کوم غم ننداره کوم نور بلا څومره ستړی ژوند د حوصله کوم
په مات وجود به زه د کوم غم ننداره کومه نور بلا څومره ستړي ژونده حوصله کومه نور بلا څومره ستړي ژونده حوصله کومه. خیال محمد حاجی زاهد ښکلی شعر و ماشاءالله. حضرت الله زدران دا بټول وایي پیدا زما کمنټونه بټول وایي حضرت الله زدران ومو ویل انشاءالله وایو به. محمد الله ابرار محب څنګه یې ملګرو ښه شکر الحمدلله. تا خو په کیمره باندې ګوتې ایښې ده فدا صاحب دلته خلک به چی شي ته ګوري سره کوم یاره کمنټونه نه ویل کېږي دا یو ګوته چې ورته نس مالته موبایل وغورځي کېږي هغلته ګډ ورډس دلته هلته که زما موبایل کې اوس کمنټونه ګورو ملګرو نه مخ اوړي او که نه نو هغې کې فدا صاحب په کیمره باندې ګوته کېږي دي. دا موبایل داسې واړوه او داسې واړوه بیا داسې که داسې هدې کته بیا نه راځي ته یې ګوته بیا ګوته او دا خو سرچپه شو بېرته یې واړوه بېرته یې واړوه. دا داسې خو مه کوه مسنجر هم خلاصوه وروره. مسنجر څه ووایم نو وټساپ نمبر درته بار بار پرېږدم ښه او دا زما سپم نصیر افغان وروره جوړې ښې وخت تېرې کې معروف صوبانې السلام علیکم ورحمتالله فدا ګوله څنګه یې مننه نصیر افغان ولا نصیر افغان ښه شکر خپله ښې وختونه ښه تېرې کې معروف صوبانې دا کیمره لږ لرې ونیسه فدا صاحب او دا بچنګي هم پکې راوله هغه هغه ته لګېدلی داسې خوراک کوي دا ماشومان خو هسې هم د ټولنې مالګه او مرچکې وي. د چا به یادې درد له زړه پورته شي چغې وکړي یو لیونی په خوږېدو پورته شي چغې وکړي ستا په راتلو سولې د دې ولس مثال در کوم لکه قبرونو نه چې مړه پورته شي چغې وکړي خدایه د امن په زنګ نور د جنګ مکتب رخصت کړه چې له سیندونو نه واړه پورته شي چغې وکړي. د مفتون صاحب شعر دی ماشاءالله و به یې ګوره ملک فدا صاحب طرز به ورته انتخاب کړم ملګرو سره مرکه وکړه. نظیم الله نظیری سلام علیکم سلام وروره. غوث الدین نورزي سلام علیکم وعلیکم سلام وروره. حضرت الله زدران وفا زدران له خوست څخه در سره یو مننه زدران صاحب الله دې ونازه او خوشحاله اوسې بې مینې مه سې. ابوذر سلامونه یارانو له دوبۍ نه مننه وروره وعلیکم سلام. د کلي مازدیګر سلام څنګه یې او چېرته یې وعلیکم سلام وروره. بس په کابل کې یو خړ پړ کابل کې نو لږ موږ هم پکې راوله که نه فدا صاحب ښکاري ته زمزمه شروع کړه. دا د مفتون صاحب شعر دی زه به یې تاسو ته زمزمه کړم الله دې وکړي چې خوښ مو شي. د چا به یادې در له زړه پور تشې چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي د چا به یادې درد له زړه پور تشې چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي ستا په راتلو سولې د دې ولس مثال در کوم ستا په راتلو سولې د دې ولس مثال در کوم لکه قبرونو نه چې مړه پورته شي چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي د چا په یاد درد له زړه پورته شي چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي خدایا د امن په
زنګ نور د جنگ مکتب رخصت کړه خدایا د امن په زنګ نور د جنگ مکتب رخصت کړه چې له صنفونو نه واړه پورته شي چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي د چا په یاد درد له زړه پورته شي چغې وکړي یو لیونی په خوب ویده پورته شي چغې وکړي دوستانو بخښنه کوئ لږ پکې غلط هم شو بخښنه کوئ زمزمې به کوو انشاءالله یوه دانه مې اخر ته ساتلې هغه مې په یادو زده کړې ده یو بل لایف شروع کوو نه همدا لایف صحیح دی فداسې ډېر غټ یو بل وکړو چای به موچ کو دمه بو کو دوستانو چای به موچ کو دمه بو کو یو بل لایف ته ان شاء الله بیا راځو په مخه مخه لایف دا شی وږي ها نو فداسې مې بنه ملګری دی ګوري به صحیح کوي فداسې هلته غورځي که بیا ګیلاس ورته کېږده هلته کمنټونه چې ونه خفه نه سي یار نه ښه داسې بیا ونیسه فداسې کمنټونه ګوره بیا کومه پروا نه کوي صبر دغه چې نه کېږي یار دا خو بند څه که نه دا ولې ښه ښکاري ځه ترنن کې باید ساده داسې ورته صحیح ښکاري دا د داسې زندګي او خوښي زړه دا ستا د لاس ما بایللي دي هر څه د خوشنه ژب ته چای را تازه که نسوړ ده مونږ په مرکب وخت راوړو چې مونږ نسوړ شو چای مې څکلی د ملګرو مینه دومره زیاته ده چې مونږ یې بیخي له خوراکه ویستو ځان چې چای مې ورته څکلی بیا ورته راغلي وای کمنټونه مې زیات دي کمنټونه مې بیا ویلي وای واقع چې د ملګرو سره څوک د زړه احواله کوي بیل خوند کوي حمید الله سلامونه ملګریانو حمید الله پیغام دې تیر شو موږ پوره ونه کړه شاعر حقیر صاحب له تورو څڼو دې قربان شمه نو موږ د محتوا برابر شعر وایو دوستانو هغه شعر چې زموږ د محتوا سره برابر وي دا بعضې شعرونه داسې وي چې د محتوا سره نه برابر خفه کېږئ ما هغه به بیا ګور ورسره زړګي مې له ارمان سره یو ځای خاورو ته سپاري ښه نو ملګرو تاسو ټولو ته سلامونه وعلیکم سلام یو لایو بیا ورته راسو په دمه باندې څه وایې صحیح لایو بیا ورته راسو صحیح شعر هم ورته زمزمه کړو انشاءالله نوي شعرونه ورته راواخلو انشاءالله دوستانو یو لایو بیا راځو زر سپیډ کې چا خبر ده راځو شلم ګیر کې راځو له خیره